درنو دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي. د تیرو بحثونو او لیکچرونو په دوام دا دی بیا هم د یوې مهمې مسلې په اړه در سره خپل معلومات او بحثونه شریکوو. تمه ده چې تر وروستیو شیبو مو ملتیا وکړئ او پر معلوماتو مې یو څه زیات شي. درنو اورېدونکو، که تاسو ته معلومه وي د فبرورۍ 21 په نړیواله کچه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده او دا هر کال د فبرورۍ په 21 لمانځل کیږي. موږ به پر همدې خبرې کوو چې د دې ورځې د لمانځلو تر شا څه هدفونه دي، د ژبو لپاره څه اهمیت لري او د ژبو ویونکو ته په کار څه دي چې د خپلې مورنۍ ژبې په اړه وکړي. درنو اورېدونکو، کله چې په 1940 کال کې پاکستان او هند سره بیل شول، نو د پاکستان یوه برخه خاوره د هند ختیځې خواته پاتې شوه چې وروسته بیا هغې خپله ازادي واخیسته او د بنګلادیش په نامه مستقل هېواد شو. د دې سیمې وګړو د خپلې ژبې د ملي کولو او په رسمیت پیژندلو لپاره مبارزې وکړي او د هغې لپاره یې هڅه وکړه. ځکه پاکستان په 1948 میلادي کال کې خپل رسمي ژبه اردو اعلان کړه او نورې ټولې ژبې څنګ ته کړې. دوی له همغه لومړي سره د ژبو سیاست درلود چې د ژبو په سیاست کې د ځینو حکومتونو دا ماده شته وي چې دوی نورې ژبې څنګ ته کوي او یوه ژبه چې هغه د دوی لپاره یا د چارواکو د هغې وخت د حاکمانو لپاره مهمه ژبه ده، هغه په رسمي توګه رامخته کوي او د نورو ژبو پر وړاندې خپله کله کله مخربانه پالیسي مخته وړي چې د همدې پالیسیو له امله د دنیا زرګونه ژبې هغه له منځه تللي دي. نو د بنګالیانو دغه هڅه د بنګالي ژبې د رسمیت لپاره بریا ته ورسېده چې وروسته بیا په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د فبرورۍ 21 وړاندیز وشو. د دې مجلس ګډون کوونکو البته دا وویل چې دا ژبه باید په نړیواله کچه د مورنیو ژبو د لمانځنې د ورځې په نامه ثبت شي. یونسکو یا د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ادارې هم دا ورسره ومنله او په 2000 میلادي کال کې په رسمي توګه دا ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نامه ونومول شوه. د هغې وروسته تر ننه پورې د ملګرو ملتونو سازمان، د ملګرو ملتونو ټولو ادارې دغه ورځ لمانځي، حکومتونه دا ورځ لمانځي او هر کال د دې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو شعار وړاندې کیږي او په هغې باندې په یوه کنفرانس کې بحث کیږي چې د دې ورځې د سږ کال شعار همدا دی چې په څو ژبو باندې زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شي او د هغې تر شا چې کوم دلایل دي زه به پر هغې هم در سره خبرې وکړم. په ټوله کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یونسکو عمده هدف دا دی چې دا ژبې خوندي وساتي او دوی د نړۍ هرې ژبې ته د یو مستقل فرهنګ په توګه ګوري او په دې اند دي چې که هره ژبه له منځه ځي په دې معنا ده چې یو مستقل فرهنګ په نړۍ کې له منځه تلونکی دی. اوس دا خبره پکار ده چې په ټوله نړۍ کې څومره ژبې موجودې دي، څومره ژبې له خطر سره مخ دي او څومره وګړي په کومو ژبو باندې خبرې کوي او څومره وګړي په دې کې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او تعلیم ته لاسرسی لري. د ژبو د شمیر په اړه اختلاف پراخ دی، علتونه یې بیل دي. تر ټولو ستر علت یې دا دی چې په دنیا کې 7 میلیارده نفوس اوسي، تقریبا تر 7 میلیارده هم وخت چې د ځینو ارقامو نه مخکې 7.5 7.2 7.6 7.8 میلیارده دا هغه ارقامونه دي چې د نړۍ د نفوس په اړه دي. نو په دې ټولو کې دا څېړنه نه ده شوې چې ژبې څومره دي او څومره نفوس په کومه ژبه خبرې کوي. د دې علتونه څو دي؟ یو خو دا چې دومره ژبې خو د چا زده نه دي چې د دوی ترمنځ تفکیک وکړی شي، او بل دا چې ډیر وخت داسې هم کېږي کله ژبې او لهجې سره بدلیږي او کله لهجې او ژبې سره بدلیږي. نو په دې ارقامو کې اختلاف دی. ځینې کسان د نړۍ د ژبو شمیر 6300 6000 6600 او ځینې ارقام بیا ان 9102 تر 9150 او 9200 پورې رسیږي. په دې کې 6.3 میلیارده خلک له 7 میلیاردو یا 9 میلیاردو کسانو څېړل شوي دي او د دوی ژبې مطالعه شوي دي او 4.1 میلیارد خلک د نړۍ داسې خلک دي چې د نړۍ په 23 ژبو خبرې کوي. یعنی 23 داسې ژبې شته دي چې هغه د دنیا د 4.1 میلیاردو کسانو ژبې دي او دا د نړۍ په پیاوړو ژبو کې راځي. علت یې دا دی چې د دوی نفوس تر 50 میلیونه لوړ دی
یعنی د هرې ژبې ویونکي تر 50 میلیونه لوړ دي. نو د نړیوالو معیارونو له مخې چې د ژبو د ساتنې لپاره وضع شوي هره ژبه چې ویونکي تر 50 میلیونه ډیر وي هغه له خطر سره مخ ژبه نه ګڼل کیږي. د ژبو د خوندیتوب لپاره څو معیارونه دي. یو د ژبو نفوس دی، دا اول معیار دی. کومه ژبه چې څومره ډیر نفوس لري یا د ویونکو شمیر یې ډیر دی، البته د اصلي ویونکو، نه دا چې د چا زده ده، بلکې اصلي ویونکي په همغه اندازه باندې د هغې ژبې خطر کم دی یا د له منځه تګ خطر یې کم دی. دویم معیار دا دی چې هغه ژبه په نړیوال سټیج کې څومره مطرح ده یا د همغه هیواد له لوري څومره ده په رسمیاتو کې ده، د تعلیم ژبه څومره ده، د اقتصاد ژبه څومره ده، د سیاست ژبه څومره ده، جغرافیه یې څومره ده او جغرافیا ته کوم ګواښونه متوجه دي که نه، لهجې څنګه دي، لهجې د ډېرېدو په حال کې دي که د کمېدو په حال کې، د کومو ژبو چې لهجې د پراخېدو په حال کې وي، د ډېرېدو په حال کې وي او د لهجو کنټرول نه کیږي، هغه هم هغه ژبې دي چې کیدای شي له خطر سره مخ شي. ځکه د ژبې هره لهجه د وخت په تېرېدو سره د مستقلې ژبې حیثیت خپلوي او دا د ژبې په ګټه نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې ژبې له خطر سره مخ کولی شي. اوس د نړۍ بیل هیوادونه دي، په ځینو هیوادونو کې 10 ژبې، په ځینو هیوادونو کې 20 ژبې. مثلا په اندونیزیا کې 907 ژبې موجودې دي، په نایجیریا کې 526 ژبې، په امریکا کې په یو اس کې 422 ژبې، په نایجیریا کې 526 چې ومې ویل، او په هندوستان کې 454 ژبې. په دې لیست کې مثلا افغانستان دی، په هغې کې 41 ژبې موجود دي، په افغانستان کې 41. نو ملګري ملتونه د هرې ژبې ته د یو مستقل فرهنګ په سترګه ګوري او دوی په دې باور دي چې که هره ژبه له منځه ځي له هغې سره یو فرهنګ له منځه ځي. په دې فرهنګ کې ادبیات شته دي، په دې فرهنګ کې دودونه شته دي، په دې فرهنګ کې د ژوند کړوړه شته دي، په دې فرهنګ کې د اوسېدو ډول او بڼه شته ده، حتی په دې فرهنګ کې مذهبونه شته دي. نو دوی وایي چې دا تنوع ده او دا باید وساتل شي، ځکه دا د بشریت د غنا لامل ګرځي او د تجربو د ډېرېدو لامل ګرځي. نو ملګري ملتونه په ټوله کې دا پالیسي نه لري چې کومې ژبې د له منځه لاړې شي، خو له دې ټولو سره سره ملګري ملتونه په دې باور دي چې د نړۍ 43% ژبې دمګړی له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی دی، په هغې کې راځي چې د نړۍ 43% ژبې همدا اوس له خطر سره مخ دي. او لاملونه یې خو ما درته وویل مخکې چې کوم لاملونه دي. نفوسو کموالی دی، هغه حاکمه ژبه نه ده یا د حاکمیت ژبه نه ده، د دولت ژبه نه ده، د علم ژبه نه ده، د رسمیاتو ژبه نه ده، او دا ټول سره راټول شوي دي او یوه ژبه یې کمزورې کړې ده. اوس موږ پر یو بله مسله خبره وکړه چې هغه د 2022 کال لپاره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو شعار و. په هغې کې پر ګڼژبیزو زده کړو باندې ټینګار شوی دی، په دې معنا چې وګړي باید په څو ژبو زده کړې وکړی شي او د دې لپاره یې لامل روښانه کړی دی. اول خو په ټوله کې د یونسکو یو عمومي پیغام دی یا یو عمومي هدف دی چې هغه تر 2013 کال پورې دی. د هغې هدف په اساس باندې دوی وایي چې هر ماشوم ته باید د هغه د مورنۍ ژبې په اساس باندې د زده کړو زمینه برابره شي. دا د دوی یو عمومي عنوان دی یا عمومي هدف دی چې تر 2013 کال پورې یونسکو د ژبو په برخه کې ځان ته ټاکلی دی. خو بل هدف چې او بل پیغام چې روان کال یا په 2023 کال کې د یونسکو شعار دی د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت، هغه دا دی چې هر ماشوم ته باید په څو ژبو د زده کړې زمینې برابرې شي، خو اساس یې باید مورنۍ ژبه وي. یعنی هر ماشوم خپلې لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه وکړي او نور زده کړې باید په نورو ژبو وکړي، خو اساس یې مورنۍ ژبه وي. د دې علت څه شی دی؟ د دې علت دا دی چې په وروستیو کې د اعصابو پوهانو او همدارنګه د تربیتي ارواپوهنې پوهانو دا ثابته کړه هغه ماشومان چې په څو ژبو خبرې کولی شي یا ملټي لینګول وي یا څو ژبیز وي او د هغوی وړتیا ډیره ده، د هغوی د جذب قوه ډیره ده، هغوی خلاق وي، هغوی کولی شي په ښه توګه مهارتونه ترلاسه کړي نسبت هغو کسانو ته چې هغوی یوازې په یوه ژبه خبرې کولی شي. خو د ملګرو ملتونو ټینګار بیا هم وایم په دې دی چې د څو ژبو زده کړې یا په څو ژبو زده کړې باید د مورنۍ ژبې په اساس وي. یعنی لومړی د ماشوم حق دا دی چې په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي،
د مورنۍ ژبې حکمت په څه کې دی؟ موږ او تاسې د ژبو د زده کړو په مسله کې وایو چې ماشوم له زیږېدو سره سم له خپل چاپیریال نه د انپوټ یوه مرحله ده د ژبو چې په دې مرحله کې دی له چاپیریال نه هر څه اخلي او خپل ذهن ته یې سپاري. په دې وخت کې د ماشوم د جذب قوه، د کلماتو د جذب، د بهرنۍ نړۍ د درک قوه خورا پیاوړې وي او تل په دې په لټه کې وي چې په مسایلو باندې ځان پوه کړي. نو دا ورسره راځي او دا مورنۍ ژبه د ده په رګ رګ کې ده. له یوې خوا که ارثي خاصیتونو ته وګورو نو دا ژبه دته ارثي هم ده، یعنی هغه جوړښت د ذهن چې دی، هغه کلچر چې دی، هغه فرهنګ چې د ده په ذهن کې دی، هغه ارثي دی. او له بلې خوا له دې ژبې سره د ده بلدتیا ځکه ده چې په چاپیریال کې، په کورنۍ کې ټول د خپلو ستونزو د حل کوښښ د همدې ژبې له طریقه کوي. همدا ژبه ده. نو اوس پوهان په دې نظر دي چې که چېرته ماشوم ته له لومړي سره د زده کړې پر مهال بله ژبه یا په بله ژبه زده کړې پیل کېږي او بله ژبه د مخې ته ایښودل کېږي، نو دی به د علومو تر زده کړه د ژبې پر زده کړه تمرکز وکړي. یعنی ژبه په دې وخت کې وسیله نه وي بلکې هدف به وي د ماشوم لپاره. نو دا هغه اصلي هدف چې د زده کړې پروسه د هغه له خنډ سره مخ کوي. او د استاد کلی په وینا چې د ماشوم او زده کړو ترمنځ یو بل دیوال جوړیږي او ماشوم د دې په ځای چې ورشي هغه ښېرازۍ ته چې علم ترې ترلاسه کړي له دې دیوال سره مخ دی او هڅه به کوي چې دا دیوال ونړوي. نو د یونسکو د سږ کال شعار هم همدا دی. له بلې خوا پښتو ژبه هم زموږ او تاسې د مورنۍ ژبې په حیث باندې د بحث وړ موضوع ده چې د مورنۍ ژبې د ورځې په مناسبت د پښتو پر وړاندې زموږ او تاسې مسؤلیتونه څه دي. پښتو ژبه له نیکه مرغه د نفوس له اړخه یوه پراخه ژبه ده چې د اټکلي شمېرو له مخې شاوخوا 15 میلیونه ویونکي لري. دا شمېرې ثابتې نه دي بیا هم وایم. او د دې ژبې ویونکي په پښتونخوا کې، افغانستان کې، هندوستان کې، د ایران په ځینو برخو کې اوسېږي. دوی یو ځانګړی فرهنګ لري او ځانګړي دودونه لري چې د دې ټولو دودونو او فرهنګ به هسې د هغوی ژبه ده. او که خدای مکړه دا ژبه له منځه ځي نو دا فرهنګ او هر څه له منځه ځي. د خپلې ژبې پالل په دې شرط چې د نورو ژبو ته نقصان نه رسوي، دا تعصب نه دی بلکې د ژبې پر وړاندې د ژبو د پوهانو او ادیبانو مسؤلیت دی. او بله مهمه مسله چې د پښتو ژبې په اړه ده هغه دا ده چې پښتو د یوه حکومت د یوه هیواد رسمي ژبه ده، د تعلیم ژبه یې ده، د تدریس ژبه یې ده، د رسمي اسنادو ژبه یې ده، د خبري کنفرانسونو ژبه یې ده او دا پخپله د دې سبب کېږي چې ورځ په ورځ دا ژبه وده وکړي. خو له بلې خوا پښتونخوا او دې سیمو کې که تاسو وګورئ په وړاندې سیستماتیک کار روان دی. مثلا په پښتو ژبه زده کړې نه کېږي، پښتو له درسي نصاب، له تحصیلي نصاب حذفېږي او پر وړاندې پراخ پلان دا روان دی چې دا ژبه له منځه لاړه شي، چې ورسره جوخت د ژبې د له منځه تګ سره جوخت فرهنګ له منځه ځي او د پښتونولۍ فرهنګ له منځه ځي. که تاسې ډېر پښتانه په هند او په دې سیمو کې وګورئ چې د هغوی ټبر پښتون دی، ارثي ریښه یې پښتنو ته رسېږي، خو پښتانه یعنی پښتو د دود او د دستور د لحاظه، د ژبې له لحاظه هغوی پښتانه نه دي. نو دا ټول مسایل دي چې د ژبو د خوندیتوب لپاره مهم دي او په اړه یې باید مسؤلانه چلند وشي. استاد ښکلي ځینې مسایل راخیستي دي چې هغه زموږ مسؤلیتونه جوړېږي د ژبې د ساتلو لپاره چې تر هغې اضافه زه څه نشم ویلی. زه به هغه درسره تکرار کړم. لومړی دا چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي په نورو ژبو دي، د پښتون پلار او استاد مسؤلیت دا دی چې خپلو بچو ته په خپله ژبه زده کړې شرایط برابر کړي. دویم، په دولتونو کې دننه پښتنو ته پکار دي چې بیروکراسي په پښتو کړي. په افغانستان کې د دري حق نه خوري خو د پښتو حق دې هم نه ورکوي، باید رسمیات په پښتو معمول کړي. دریم، د علمي پرمختګ لپاره هر پښتون د مسؤلیت لري چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي او وژباړي او د پښتو علمي پانګه دومره ډیره کړي چې بازار په پښتو اثارو ډک شي. دا اوس د ژبپوهنې، داستاني ادبیاتو او طبي موضوعاتو له مخې پښتو تر اردو په ښه حالت کې ده. نو دا کار یوازې په شعري ټولګو او ادبي اثارو نه کېږي، هغه په خپل ځای سم دي، خو په نورو ډیرو مسلکونو کې موږ هم پښتو ته کار کولی شو او هم ځان مطرح کولی شو. او بل، اوس ټوله نړۍ انټرنیټ ته راغلی، په پښتو کې علمي ویب پاڼې کمې دي او پکار ده چې موږ د محصلانو او لوستونکو اړتیاوې مطالعه کړو او علمي ویب پاڼې ډېرې کړو، په هره برخه کې لیکنې وکړو د خپل تاریخ، مشاعر، کلتور او فولکلور په اړه.
پنځم د اکاډمۍ مسؤلیت دی چې د پښتو قلمي اثار پر لیکه کړي. که دوی نشي کولی نور کسانو مرکزونه باید د خپل وس په اندازه دا کار وکړي. پنځم د کوچنیانو سن ته په کتو په بازار کې د پښتو کتابونو څرنګه چې په کار ده هغسې او هغومره نشته. د کوچنیانو پر ادبیاتو او د پښتو د زده کړې لپاره پر اثارو باید کار وشي. شپږم دولت ته پکار ده چې د پښتو د بډاینې لپاره یوه طرحه ولري او د بېلابېلو وزارتونو په چوکاټ کې د پښتو د پیاوړتیا لپاره ګټور پلان جوړ کړي. اوم دا د اکاډمۍ او پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د پښتو املا د یووالي لپاره ګټور ګامونه واخلي او ورسره په بیلابیلو مسلکونو کې د نیولوګیزم بهیر په معقوله توګه پیل کړي او وپالي. ځکه چې هر علمي حوزه خپله ژبه او نومونې لري او پښتو باید د دې نومونو لپاره خپلې کلمې ولري چې پیاوړې او علمي سیالۍ کې جوګه شي. څرنګه چې د نویزونو د جوړولو حد وي د پورونې هم خپل حد وي. موږ ته پکار ده چې نیولوګیزم ته غاړه کېږدو. که پښتو سرلوړې وه موږ به له سیاسي پلوه سرلوړي یو او که پښتو ټیټه وه موږ به د کمترۍ په احساس اخته وروسته پاتې یو. دا د درانه استاد ښاغلي ډاکټر اجمل ښکلي خبرې وې چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په خپله یوه لیکنه کې کړې وې. درنه اورېدونکو د مورنۍ ژبې په اړه بحث ما په نظر هم دومره کافي دی. که تاسې کومه پوښتنه لرله نو له موږ سره یې په کومنټ کې مطرح کولی شئ. تر بیا مو په لویه لاس سپارم ښې چارې.